د 1.4 میلیارډ ډالرو په لرلو سره اوس شاروخ خان د نړۍ تر ټولو شتمن اداکار ده. خو دی په یوه خپرونه کې وایي کله چې ممبۍ ته د اول ځل لپاره راغی نو بیرته کور ته د تګ روپۍ هم ورسره نه وې. راځئ د دې ژوند ته یوه لنډه کتنه کوو. تر ټولو مخکې دی په 1965 کال کې د نومبر په 2 په نوې ډلهي کې زیږېدلی. د ده پلار میرتاج خان په پېښور کې زیږېدلی. دی خپل او پلار یې اصلاً افغانان دي. شاروخان خپله هم په ډېرو خپرونو کې دغسې ویلي دي. دی د کوچنیوالي څخه ډېر زیارکښ و. مور او پلار یې دواړه ژر وفات شول نو په هغه وخت کې ژوند ډېر سخت و مګر ماتې یې ونه منله. دی ممبۍ ته راغی او غوښتل یې چې اداکاري پیل کړي خو دلته هم د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سو. تر دې پورې چې یو وخت د خوراک لپاره هم ورسره روپۍ نه وې خو بیا هم د شاتګ ونه که او خپل کوښښ ته یې ادامه ورکړه. په 1992 کال کې د دیوانه فلم څخه فلمي نړۍ ته راغی او د دې ځای څخه د کامیابۍ لومړی قدم پورته که او بیا یې شاته ونه کتل. اوس مهال شاروخان یوازې اداکار نه بلکې یو لوی سوداګر هم ده او د دې سربیره د 1.4 میلیارډ ډالرو په لرلو سره اوس د نړۍ لومړی شتمن اداکار هم ده. د ده میرمن ګوري خان او د دې څخه 3 اولادونه دي: اریان خان، سوهانه خان او ابرام خان.